درېمه برخه. زما د مینې پای او برخلیک لکه زما د وطن د بورې مور برخلیک، چې په پای کې د شهید تابوت ته کیني. د شهید زوی تابوت ته ناست دی، څه بېل ډول درد او له غروره ډک خوند کوي. زه هم همداسې یم، هم مې په مینې ویاړم او هم یې پر غم ناست یم. ښه دا پرېږده، ستا صحت څنګه دی؟ اوس هم هماغه شان سرزوری یې؟ شوخي راوبخه، اوس هم پر لاره د تلونکو جنکو په اندامونو تبصرې کوي؟ رښتیا زده کړې دې څنګه روانې دي؟ او نشه خو دې پرېښې؟ همدا اوس زه په یو باغ کې ناسته یم، د ونو ژېړې پاڼې خزان وهلي او د یوې مرغۍ غږ هم راځي. د مرغیو له غږونو دا معلومیږي چې دا غږونه د دوی د ماتو زړونو یو دردناک آواز دی چې هر څوک پرې نه پوهېږي. په کمپیوټر کې مې چارج هم کم دی، ډېرې خبرې مې پر زړه دي چې ویې لیکم، خو هسې نه چې کمپیوټر هم زما او ستا له مینې رنګ واخلي او لیک مې نیمګړی پاتې شي. ښه تا ته دا لیک په ایمیل ځکه درلیږم چې فیسبوک، واټساپ او نور نه لرم. دا هر څه مې ختم کړي. اوس به وایي چې په دې 20مې پېړۍ کې زه دا څیزونه نه لرم، خو خبره دا ده چې نه غواړم تېر زمان هېر کړم. ستا هېره شوې مینه ستا ځای نه. یوه اوږده ساه یې واخیسته او بیا یې په چوکۍ کې تکیه شو. د کوټې چت ته ځیر و. خدای زده چې څه به یې په ذهن کې ورګرځېدل. پر اننګو یې مړې اوښکې را روانې وې. دروازه وټکېده، خو دی ونه خوځېد. دروازه را خلاصه شوه. ښځینه غږ یې واورېد: استاده اجازه ده؟ د لاس په اشاره یې د نه راتلو جواب ورکړ. دروازه بیرته بنده شوه. پر خپل ځای ودرېد. غوښتل یې چې ځان ته کافي جوړه کړي. دا ځل یې ګیلاس بیرته پر میز کېښود. یوه شېبه یې ګیلاس او بیا یې د کافي قوطي ته وکتل. کله چې د زینو خبره ور په زړه شوه، بیا یې پر میز کېښود. یوازې څاګانې اورېدې کېدې، نور خاموشي وه. سور قلم یې په لاس کې اړوو را اړوو، لکه شاک شوی انسان. هر څه ترې هېر و. یو ایمیل یې فکر ګډ وډ کړ. غوښتل یې چې یوه شېبه آرام شي، خو محصلینو آرام ته نه پرېښود. دا ځل د 4م ټولګي نماینده راننوت. بې له کومې مقدمې وویل: استاده له موږ سره درس لري؟ په نه زړه یې ځواب ورکړ: درځم. دروازه بنده شوه. له خپله ځایه راپورته شو. د موبایل کمره یې آن کړه. بیا یې خپل مخ ته ونیوه. سترګې یې سرې وې. زر یې پاکې کړې. په خپل نیکټایي یې ګوتې ووهلې. راسمه یې کړه او عینکې یې په سترګو کړې. له دفتره ووت. په دهلیز کې د ټولګي په لور په ماتو قدمونو روان شو. څو شاګردانو یې سلام وکړ، خو دی لکه بت هېڅ یې نه ویل. اوس نه دی هغه 1 ساعت وړاندینی انسان نه و. هر چا ته یې غاړه نه ورکولو. خاموشه په ټولګي ورننوت. د ده په ورننوتلو محصلین ودرېدل. چا سلام کاوه، چا یې د احوال پوښتنه وکړه، خو دی یوازې د سر په خوځولو له هغوی مننه وکړه. د دریځ تر شا ودرېد. پر میز یې یوه سنګله تکیه کړه. یوه اوږده ساه یې واخیسته. موبایل ته ځیر شو. بیا یې ټولګي ته په ځیر وکتل. محصلین یې په طبیعت پوهېدل. کله به چې طبیعت ښه و نو ښه به خوشحاله و. ټوکې ټکالې به یې کولې او دی به هم خندل. خو کله به یې چې غلی و نو بیا به یو کس هم د بې ځایه ټوکې جرأت نه کاوه، ځکه دی ډېر ژر احساساتي کېده او محصلین ترې په همدې ډارېدل. ښه ډار به څه و، خو دا چې دی ډېر خوږ استاد و نو محصلینو نه غوښتل چې ترې خفه شي. په ټولګي کې درنه خاموشي خوره وه. د ټولګي له یوه کونجه مسکا راغږ کړ: استاده خیر خو به وي، ناروغه خو به نه یې؟ په نه زړه یې ځواب ورکړ: نه، خو لږ سر درد لرم.
احسان چې لږ شو خو ځان یې خبرې ته را جوړ کړ، خو چې استاد سره سترګې په سترګې شو غلی شو. ښایي فکر یې کړی و چې اوس مې خفه نه کړي.